مال یو سړی راغلی و زمان ګور ته د بچو خاوند وایي زه د پیلډر واله کومه نو مال پیلډر ولا واخله خو دې غر کړی ټینډۍ په ټول عمر خوري خو دې غر کړی لږ روش پې خوره کباب پې خوره په ټینډو کې خو چې 2.5 زره منه مالګه واچوي بیا هم پې کوي وګۍ له ورشه ناوګۍ له چې ځي که نه دا ښځې دومره هوښیارې دي ځان سره داسې هلک بیا په کلي کې یو کاجې یو ناول یو کوږ وږه په یو دوه نه پوهېږي نو ښځې پې خوري هلته کباب نو کباب یې چې پې خوړه د هلک خوله یې بنده کړله تکړه هلک خو څه نه دي که نو د هغه څخه روپۍ نه وي او ښځې پې کباب وخوري ناوګۍ له چې ځي ښځه بیا نو تکړه هلک له بوځه یو له جامې راوړه او بېرته یې وړه که کومه یې خوښه شوله که خبره خو نه ده په خپله چې لاړه مال یو سړی راغلی و زمان ګور ته د بچو خاوند وایي زه د پیلډر واله کومه نو مال پیلډر ولا واخله خو دې غر کړی ټینډۍ په ټول عمر خوري خو دې غر کړی لږ روش پې خوره کباب پې خوره په ټینډو کې خو چې 2.5 زره منه مالګه واچوي بیا هم پې کوي لږ روش پې خوره لږ تاوان پې کوه نو بیا به څه کوي افسوس به نه کوي برای کرم یحیی ابن یو تابعي دی کور ته راغی دروازې کې بره په روشندان باندې ښځې کتل سزا یې ورکړه چې د دې نه وروستو که دې وکتل سترګې به دې راوباسم